السلام علیکم ملګرو آخرکار د لګاتار څلور شکستونو ماتې خوړلو نه بعد نن پاکستان په ورلد کپ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. پاکستان کرکټ ټیم بنگلاديش ته په ډیر غټ مارجن سره ماتې ورکړه او په ډیر ښه رن ریټ سره ته پاکستان دا میچ وګاټو. پاکستان کرکټ ټیم د اوسه پورې په ورلد کپ کې 9 میچونه وکړو چې په 3 میچونو کې بریا حاصل کړه، 3 میچونه یې وګټل او 4 میچونه یې بیللي دي. نو باقی پاتې دي د پاکستان کرکټ ټیم صرف او صرف 2 میچونه. نو ان شاء الله که چېرته پاکستان کرکټ ټیم دا باقی 2 میچونه په ښه رن ریټ سره وګټي نو پاکستان کرکټ ټیم بالکل د سیمی فائنل لپاره کوالیفای کولی شي. خو شرط پکې دا دی چې د نیوزیلند چې کم 2 میچونه پاتې دي نو که نیوزیلند خپل دغه 2 میچونه وبیلي نو بیا چې کم دی پاکستان ته د سیمی فائنل چانس جوړېدی شي. خو پاکستان کرکټ ټیم به باقی د خپل کم پاتې میچونه چې دي دا به ګټي. نو سکور کارت د سنې شیر کومه تاسو به میچ کتلی وي، خو په ننني میچ کې شاهین شاه افریدي زبردسته بالینګ وکړو. که چېرته شاهین شاه افریدي په اولني اورونو کې وکټ یې نه وی اخیستي نو بنگلاديش په ډېر غټ ټارګټ پاکستان ته ورکړی وی او بیا پاکستان دا میچ بیللی هم شو. خو شاهین شاه افریدي ډېر زبردست سټارټ پاکستان له ورکړو چې په اولني اورونو کې وکټ یې ترلاسه کړي. نو شاهین شاه افریدي زبردسته بالینګ نن ترسره کړو او پاکستان کرکټ ټیم په ډېر غټ مارجن سره په ډېر غټ رن ریټ سره نن د ورلد کپ په میچ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. پاکستان چې دا باقی کم 2 میچونه پاتې دي که دا یې وګټل نو پاکستان ته د سیمی فائنل لپاره ډېره ښه چانس جوړیږي. دې نه علاوه افغانستان ته هم ډېر غټ چانس دی ځکه چې افغانستان کرکټ ټیم په پوینټس ټیبل کې په 5م نمبر باندې موجود دی. نو افغانستان کرکټ ټیم د اوسه پورې په ورلد کپ کې په نړیوال جام کې 6 میچونه کړي دي چې 3 میچونه یې ګټلي دي او 3 میچونه یې بیللي دي. نو ان شاء الله امید ده چې یا پاکستان سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي او یا افغانستان سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي. په دې دوه ټیمونو کې به یو ټیم د سیمی فائنل لپاره ان شاء الله کوالیفای کوي. نو پاکستان کرکټ ټیم به د سیمی فائنل لپاره څنګه کوالیفای کوي او افغانستان کرکټ ټیم به د سیمی فائنل لپاره څنګه کوالیفای کوي پر روانه ویډیو کې ورسره پورا ډیټیل پورا معلومات شیر کوم. نو هغه ویډیو ته انتظار وکړئ. دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ. ملاویږو بل ویډیو کې د الله په امان.